السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي چې جوړ او روغ بایاست. نن زه تاسو ته د فیسبوک اړوند دوې نوې طریقې درښیم. لومړی طریقه چې څنګه کولی سو د فیسبوک پروفایل ته ګارد ورکړو، او دوهمه طریقه دا ده چې څنګه موږ کولی سو د فیسبوک د فرینډ لیست څخه هغه ملګري وباسو کوم چې زموږ پوسټو ته نه هم لایک ورکړی وي او نه یې هم کمنټ ورکړی وي. نو د هر څه نه مخکې تاسو زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. نو راځئ په طریقې سره شروع کوو. لومړی پلی سټور خلاصوو او د هغه څخه وروسته په سرچ انباکس کې د مونو کیا ټولکیټ په نامه یو اپلیکیشن سرچ کوو. کله چې پیدا سو هغه ډاونلوډوو، انسټالوو یې او وروسته یې اوپن کوو. ما مخکې ډاونلوډ کړی دی نو اوپن کوو یې، او دی کله چې اوپن سي دی خپل په ځان کې ځینې ټولز لري، هغه باید اپډیټ سي. هغه اپډیټیږي، بیا وروسته انسټالیږي، نو د هغه څخه وروسته بیا زموږ اپلیکیشن کار شروع کوي. نو ورته انتظاریږو چې اپډیټ سي. نو کله چې اپډیټ سو بیا دا د انسټالینګ روان دی. نو دا دی زموږ اپلیکیشن کار شروع کوي. نو لنګویج یې انګلیسي انتخابوو او وروسته شروع کیږي. اول باید لوګین وکړو خپل په آی ډي باندې چې موږ په کومې آی ډي باندې کار کوو. نو راځو هغه آی ډي باندې لوګین کوو، خپل یوزر نیم ورکوو او خپل پاسورډ ورکوو. دلته دا ځینې اډس دي د اپلیکیشن د لوري څخه، دا باید ټوله کلوز سي. نو دلته خپل آی ډي نمبر او پاسورډ ورکوو او بیا وروسته لوګین کیږو ورته تر څو موږ دغه اپلیکیشن ته لوګین کړو دغه خپل آی ډي. نو کله چې خلاص سو بیا دغه اپشنونه سره اړوو یې، تیروو یې سره. دلته د اواتر ګارد په نامه دغه اپشن باندې کلیک کوو. دا هغه اپلیکیشن اعلانات لري، نو دا به ټوله کلوز کوئ او بیا وروسته بیرته خپل اپلیکیشن ته به راګرځئ. نو دغه اواتر ګارد باندې کلیک کوو او بیا انیبل اواتر شیلډ دا اکټیو کوو یې او وروسته وځو. نور نو ستاسې د ګارد اپشن فعاله سو. او بل د ریموو نان انټراکټیو پرنټ په نامه دغه اپشن بیا د دې لپاره دی چې هغه ملګري ریموو کړي کوم چې تاسو ته نه هم لایک درکړی وي او نه هم کمنټ درکړی وي. دلته د وایي څو نمبره پوسټونه سکینوي او د هغو مقدار څومره دی دا به ټوله ورکوي. تر 200 پورې ستاسو دغه پوسټونه سکینوي چې چا لایک درکړی او چا نه یې درکړی. نو هغه چې سکین سو بیا لو ډاټا کوي او دلته پیر پیج انتخاب کوي 15 چې 15 ټول پرنټ راسي او 15 انتخاب کړئ او سټارټینګ ریمووینګ کې هغه اپشن باندې کلیک وکړئ تر څو دغه انډیوالان ریموو سي کوم چې تاسو ته نه هم لایک درکړی وي او نه هم کمنټ درکړی. نو ورته انتظاریږو اوس 3 ریموو سوله تر 10 پورې دغه مقدار ځي، ځکه ما انډیوالان 10 نفره وه چې ماته نه هم لایک راکړی و او نه هم کمنټ راکړی و. نو ورته انتظاریږو.
نو دلته دا دې تقریبا 30 پوره سوله او زموږ هغه انډیوالان ریموس و چې نه یې هم موږ ته لایک راکړی و او نه یې هم کمنټ راکړی و. نو دغه هغه زموږ انډیوالان وو چې نه یې هم موږ ته لایک راکړی و نه هم کمنټ راکړی و. نو د نورو داسې جالبو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریک کړئ. تر بیا ښې چارې، ښه وخت، د الله په امان.